کتاب. یو ښه انتخاب او یو غوره کتاب مو ژوند بدلولی شي. یو کتاب د یو ژوند کیسه. موږ یو کتاب غوره کوو او په اړه یې لنډ معلومات درکوو. درنو اوریدونکو سلام. په نننۍ خپرونه کې پر ټال کتاب باندې خبرې کوو. ټال د پښتو د تکړه ناول لیکونکي نصیر احمد احمدي نوی چاپ شوی ناول دی. په دغه ناول کې د یوې بېوزله کورنۍ ژوند راخیستل شوی دی. د کورنۍ سرپرست په جګړه کې وژل کیږي. ترې پاتې کونډه ښځه باید د خپلو ماشومانو د ژوند او نفقې باسیا وکړي. دوی اړ کیږي چې خپله 13 کلنه لور په ښار کې د یوې 32 کلنې مېرمنې خدمتګاره کړي. نجلۍ ارزو نومیږي. د ژوند سختې ورځې تېرې کړې وي. اړ وي چې د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نجلۍ ښار ته راځي. دلته د یوه شتمن کس د 32 کلنې مور خدمت کوي. نجلۍ د ښار له دود، دستور، کالیو، کورونو، خبرو، درناوي او چاپېریال سره نه بلده وي. اړ کیږي چې خپله ګزاره وکړي. د کورنۍ 32 کلنه پر کټ پرته ناروغه په خپلو پیسو او شتمنۍ مغروره وي. د ارزو چلند ورته ماشومانه، اطرافي او کارونه ورته زړه بوږنونکي وي. ارزو د کلي نجلۍ وي. د ښار له چلونو سره نابلده وي، خو صداقت او اخلاص یې له هسې اصلي او په خپل حال پاتې وي. په خپل اخلاص د ناروغې مېرمنې زړه خپلوي. د دواړو ترمنځ کلکه اړیکه پیدا کیږي. زړه مېرمن تر دې حده له نجلۍ سره د زړه تار وتړي چې له یو بل بېلېدل ورته ګران وي. ارزو خیر غوښتونکي وي. له هر چا سره مرسته کوي. سره له دې چې پیسې نه لري خو غټ زړه لري. 32 کلنه مېرمن چې دوی یې مېرمن رقیه بولي خیریه کارونو ته هڅوي. له ناروغانو سره مرسته کوي او پر بېوزلانو پام کوي. د ارزو اخلاص د رقیې د ژوند مسیر بدلوي. مېرمن رقیه له خیریه کارونو او صدقې خوند اخلي. ژوند یې نوی رنګ پیدا کوي. روغتیایي وضعیت یې ښه کیږي. کورنۍ یې په دې کار خوښوي. د ارزو د کورنۍ اقتصادي وضعیت هم په لږ معاش ښه کیږي، خو د مور ناروغي یې تل ځوروي. کتاب په ساده جملو کې ښکلي پیغامونه لري. د بیلګې په توګه یې زه یوه برخه درته لولم. بصیر سهار وختي راغی. ډاک کاغذي پاکټ بوډۍ ته نږدې پر میز کېښود. ابۍ خیرت دی؟ ارزو په دهلیز کې ناسته ده، ژاړي. بوډۍ وخندل. څه یې ویل؟ هېڅ ورسره کېناستم، یوه خبره یې هم ونه کړه. غلی شو. ویې ویل په شنه سهار د تلیفون راته وکړ. دا دومره پیسې څه کوې؟ بوډۍ ویدې چې هغې ښځې ته اشاره وکړه. د عملیات پیسې ورپوره کوم. سړي غږ ونه کړ. بوډۍ وویل تندی دې سم ونیسه. بصیر ورخطا شو. ابۍ هېڅ خبره نه ده، اور ته یې واچوه، خو چې ته خوشحاله یې شکر ماړیو. بوډۍ سړه ساه وایسته. زویه، ارزو تر موږ ډېره مړه ده. بصیر حیرانې سترګې ور واړولې. بوډۍ وویل دا نجلۍ په دومره غربت کې تر ما لوی زړه لري. پوهېږې زما په دومره دنیا کې په 13,000 اوس هم زړه دربېږي، خو دا د ښځې د عملیات لپاره تر خپلې تنخوا تېره شوه. بصیر وخندل. ژړا یې وې څه نه وه. هو زویه، د مور خور او ورور لوږه یې له ذهنه نه وځي. نو ته 10,000 نه ورنه اخلې؟ نه، ازمویله مې. کیسه په ښکلو مکالمو پیل شوې ده. لوستونکی هڅوي چې تر پایه یې ولولي. زړه راښکونکي انځورونه پکې دي. لیکوال په پوره مهارت لوستونکی په ځینو صحنو کې خندولی او په ځینو کې ژړولی شي. په ټول کې ناول پر پښتنې ټولنې د روانې جګړې او ناخوالو اغېز ښیي. دا چې کورنۍ اړ کېږي د خپل ژوند لپاره څومره سختۍ تېرې کړي. برعکس ځینې نورې کورنۍ بیا دومره لوړ ژوند او ډېره شتمني لري چې بېوزلان ان لا لیدلی نه شي. کتاب ټول 140 مخه دی.
د نصیر احمد احمدي د نورو ناولونو په څیر دا هم د لوستونکو له تاوده هرکلي سره مخ شوی دی. د ټولنیزو رسنیو کارونکو ورباندې خپل نظریات لیکلي دي. هغوی چې له کتاب سره مینه لري له دې کتاب خوند اخیستی شي، او هغوی چې غواړي کتاب لوستلو سره عادت شي نو ښه به وي چې له دغه ډول په زړه پورې ناولونو لوستل پیل کړي. که غواړئ چې له دې کتاب لا ډېر خوند واخلئ نو کتاب ولولئ.